یو منټ خو شیرینۍ هولډ که پلیز. اوله خبره چې موږ دلته ټول ګپ لګو بانډار کوو. برف ختم سوی خو شut up A B C shut up. نه ده ختم سوی، ته خو یو منټ غلی دغه ته لږ واشور واچوه ماوین صاحب. درغلی کومه شیرینۍ چپ ہو جاؤ یار پلیز، 1 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ. خدای باور وکړئ پکوال صاحب دا مو تر میانه څه وای چې ویلې دا خپل هم خلک پره ده کنه او زما پښتنه به مو وسو کې زه هم د امریکا په سطح لپاره هم باور وکړه مو پښتنه ضرور کوي یو خدای پزل د سپیډ په ځبه نه پیږي اماوین صاحب دا ډیره د خدای مهرباني ده چې ته د پښتو نه پیږي او دای د تا پښتو نه پیږي. فرهاد روزانه ما دا وستا ته کتل زه په دې سوچ کې وم چې تعالی دې مخلوق هم جوړ کړی دی. یو ملت ټول صبر وکړئ، یو ملت ګورئ موږ دلته ګپ لګو. یو ملت ماوین او شیرین او سارګر او اوسئ ټول شډ اپ سئ صبر وکړئ. دا فرهاد دې دې لکه پر بوجي باندې چې یو سر پرې شي. ته خو غلې ستم ولا کله بوجي کمه په خدای تعالی کله بوجي کمه بدلې نه ته بلا دي فرهاد ګرځي چې ته ملنډي پیوي غلې سه دا کله کومه ده او پکوال صاحب تاسو خو یو منټ صبر وکړئ چې دا غاتن 900 کسانو ته یو وضاحت ورکو چې موږ دل چې فرهاد او سارګر او شیرینۍ او پکتیاوالو سي دا ټول دلته صرف غپ شپ لګي، نور هیڅ کومه خبره نسته. قربان اوسه بانډار کو بانډار پیژنې بانډار ده بس. او که څوک له دغو خبرو نه غلطه فایده اخلي نو هغه سړی غول خوري. مهرباني شیرینی بانک بول ابھی بول کیا بولتی ہے. شیرینی آیا سدی پزړی کی آیا دا ماوین صاحب جوار ته ما یو خاله د لکه د غفرات غوند ښکاري. ستا خاله خو هغه یو مرواري خاله خو پیژنم، دا نوري خالګانې دې نه پیژنم. سمې میز ته نوم څه کوې لکه چې خپل په عمر برابر یو څوک پیدا کوي پکتیاوال صاحب. ما خو 10 کاله عمر ده او زه شکر ده وادم لرما یو بچیم لرما او بدبختانه شي نوم مم شیرین بیبي شیرینه پی شاید او زما د غمه د نوم خپل پر بچی پریږي تا د غمه می ولاکه پی شي چې ما ته پی استمی ولاکه په زین کې مراغلی خو د بل چا د وجنه می بیبي شیرینه نوم پیش ما ته خو شیرینه ولاکه لسره شزه ښکارې چې زه خو لا په دې شکمن یم چې شزه به یې نه سړی په فضا کې د چپې کوي. هغه ماوین صاحب ته دا شیرینې ته یو شعر ووایه که چیرې سره میین شوي. سارګر خو تر خپله منزله ورسه اوس ته پاته یې شه خدای دې وکړي چې زه د خپل امتحان کې ورسره کامیاب شم. نه خو ته ډېر غلط ځای مین شوی یې که نه. ما قرآن والی ویلی نه شي کامیاب وا دا د غاړې ته خو ګډېږه ته پېژنه وایه شیرینۍ شیرینې په تا یې بلا وګرځوې ته په دغه ځوان باندې ولې کبر کوې قرآن کوې پیدا کړي. تر دې خو هغه کینګ ښایسته دی هغه چې یو رشته په سر نه لري. قسم د هغه کینګ زه مې نږدې نه پېژنم سپین ږیری سړی دی هغه دې د پلار په ځای ده کینګ کچره یې کړی کینګ سپین ږیری سړی دی د تا د پلار په ځای ده. شیرینه وژل څه کلینا به د تروري شیرینه او شیرینه بله شیرینه
تو خدای قسم چې د وماخه ټول سیټي ورپسې وګورئ که زما رقم ته ځوان پیدا وکړي الله وګوره خوشاله وس ذکر لکه ما یار یم نغمه خشوله یم څیک چې په چا ما یم چې څه خبره ماوین صاحب واخ نرمون وو وا ماوین صاحب دغسې سړی و نغمې ته یې ټول کمیس وشکه اوس کمیس ورته ونشکه کمیس ورته ونشکه ګوره ډېر ښایسته کالي دې اغوستي دي خدای قرآن ته وګوره مشق کوه مشق کوه شیرین ہے یار اس کا دل رکھنے کے لیے کچھ بول دو کچھ بونکو یار چل میں کچھ بولتی ہوں شیرین ہے بعد میں کہہ دینا کہ مذاق کر رہی تھی فی الحال تو اس کا دل رکھ لو یار چل میں کچھ بولتی ہوں شیرین ہے کل تک وہ ایسے اسی بات کے لیے نشے میں ہوگا اس کو کچھ بول دے یار اس کا دل ہی رکھ لے یار کچھ بولتی ہوں تو شٹ اپ اچھا میں شٹ اپ ہو جاتا ہوں تو اس کو بتا غوږ ماوین سے شیرین صدر ته ته خو غوږ شیرین ورته وای ته ما پښمن کې راسه کنه پاغه ثانیه کې بس ځان وژنم خدای دې پاغه سره تمړه کې خو عزت یې روي نه منګ دینا دا کینته ګورم مبارک یو خبره خدا سي په خوستیانو دی ولا که سر ټیټ سي په یو لوري کې او شیرینی shut up ABCD ओए इसको कोई तो अच्छी बात बोलो यार इसको थोड़ी बहुत ही तो तसल्ली हो जाए प्लीज मेरी खातिर यार कभी नहीं मेरे मुंह से तू कभी अच्छी बात नहीं सुनेगा अच्छी बात क्या ऐसी बात नहीं सुनेगा भले माविन साहब मां ډیر کوشش وکړو تاسو نصیب کې خبره نه پښه دلون د ملګری مبارکي وای دلون د څومره ملګری دي پکتیوال صاحب کا داسې نږدې ملګری چې سرات مې راته زداوي ارزل کوای یعنی ته غواړې دلته په لایف کې واده وکړې کا شیرین کا ثبوت مې شیرین هغه ته ونه خیالو چې زبې مطابق دی زپالو کړه بیا ته وایي سده پکتیوال صاحب دای نه شټول مبارک ورته ولیکي کندهاریانو د خوستیانو دوستی دی مبارک شي ملګر ټول مبارک ولیکي کندهار نه نشپز ما اخریش په ودا ژوند شیرین ډاز قرباني وسی آی نی ټول ولیکل چې ماوین صاحب ته مبارک وي مننه بالکل ډیره مننه ماوین صاحب دې خپل زړه خوشاله او کنه نه خوشاله ده ماوین صاحب و ماوین صاحب او شیرینی چې تر تا ښه ځوان غواړي خدای دې په سترګو ړنده کړي جم باندې ناشتي لکه ته لس روپۍ غواړي د عمره لنډ لاسونه یې شوکه شیشې ته در پورته کړي یا 1000 روپۍ خو بیتو ما به 100 روپۍ ورکولې 10 روپۍ مې نه ورکول ولاکه مې په ټول عمر ښځې ته 10 روپۍ ورکړې 100 افغانۍ به مې ورکولې مالشده شونه زیاره دا څوک ماوین صاحب پاکوال صاحب بله صاحب زه به د ماوین صاحب ته دا خو میګ ماوین تیر شوی دی ماوین صاحب ته مبارکي ورکوم ماوین صاحب مبارک دی وي الله د عمر ماوین صاحب مبارک دي د خوست او د پکتیا دوستی دی مبارک شیرین نون نبات دی موږ رورجان می مبارک سب رورجان دا ولکه کندهار مبارک سب رورجان می شیرین هم ډیره هوښیاره ده ګوره سم دستي ګوره پاټ بدل کړي چې دونه هوښیاره نه وای د دونه فالوور وای نو
چاته یا صحیح پکتیوال د صحیح دی پکتیوال ته یا فرهاد تا ته وایم بل دا خلاص کړي فرهاد تا ته هغه دومره بیا کړنه چې پکتیوال ته ورور یې نه پکتیوال صاحب هغه روغای کوز ډاکټر روغای لا پکتیوال ته زه ورور دی چې ما دې کنځا کړی و ډاکټر راغلی دی مو صاحب ته یې ډېر بد بوا کې چې ما ته ورور وې بالکل به نه راته دغه شډا بغاری ویا منظورم ده لیکن ورور سره ته ونه خلک ټول ورته لیکي چې غوا مبارک آفرین وای ملګری ټول مبارکي غوا مبارک په دې سه دا مبارکیان په ورځ کې زل دانه راځي نو ته خراب کې ویلې وشتري نه وي دا بعد خبره نه ده قدامه د سره وکړه څه غلط کړ یو نفر ګورا سر ماوین سے او که هر حکومتي که امارتي که جمهوریتي دا خو به منی چې د کنداریانو د پکتیاوالو چرچی کې کنه او بخیمه که هر حکومتي لا د کنداریانو لا د پکتیاوالو دا خو به منی کنه فراده خبره غوښ باسه ورور خبره تا غوښ ونی سشتي غلې سې امنه دغه زه دومره ورخه امنه خبره غوښ باسه اول خدای ورخه یم د خلای اے شیرینه چې دا واس ټلیفون وکړه خبر د کنه چې شیرینه د څوک سره واده نه کوي چې هغه ژره په مخ ونه لري مخ لکه لره سپین هغه څه ز څوکم نن شیره خو پیوا فکر راځي سبا د ګورې بدن سیاب دوه نظر شیرینه دا خو سرګر خو خوای غنه نرته وځ د ګیره باید جوړه کې کني زه خو ډیر باد سټایل نه پتا کې جوړاوم ته وژونی سې شیرینه دا د سټایل وخت نه دی سبب مړې او سبب دا وس ټلیفون یو زنګ وکم وس دا اوسې په چې تسلیم سو وډاره سو په دې تسلیم سو شه سیدا وس موټله ویډیو شړا یار 1 منټ چپ تو کرو والله دا وس یو زنګ وکم په هر کې بدري دازي اوسي 3 ډزې سی اوسي خلاص خبره ختمه ده 3 ډزې پکتیاوال صاحب ته د زر ډزې وسی ولاکه پر ما تاثیر وکي په خدای چې 3 ډزې نه پاره دې سوچ کې دا چې ته کابل کې کا وطن کې نه وطن مطلب دا چار چیرته پښتو هر چیرته پښتو ده پرسکا کې او ماخه کې مته یور پښتو هر چیرته پښتو ده او چې 3 ډزونه دي شیرینه په نوم باندې وکم وس په هر کې شیرینه ټول عمر به ډزونه کې ډیر بس مخکې شیرینه ټول عمر به د ټیک ټاک یا ته به ولا کتا ته بیا ګوره شوک هغه درولې چې مرکه دا ماوین قبول کړه ډزونه کوي شیرینه په دوا په سټیج کې بل چا سره ولاړی خبر یې پکتیوال سره و پکتیوال باور په خدای وکا اوس مې په دې فکر کول چې زدي ته څنګه موټر واخلم اوس ځخن تراغلو دې ته سبا ته زړه ټسلا 2022 हमारी बच्चों की नाम भी सोचिए 2022 गाड़ा टेस्ला गाड़ा د واده لپاره ماوین صاحب شیرینه سټاپ شټ اپ شیرینه ماوین صاحب مثال پتو د تاو د شیرینی واده اوس د اول بچی نوم به د شي د اول بچی نوم به مې د اول بچی نوم څه د یو مسلمان نوم سرګر خواږ کا سرګر صحیح ده څنګه په یو وخت سرګر د عمر فری نو بیا ځان ته په خپل خوش کاول زوی به د سنی میزي اول به زوی دې ته معلوم ده چې اول زوی کی زمانم افغان پکتیوال صاحب فرحات دی اغه نو مراد وی صحیح نه ده نو دا شیرینه دا 2 میلیونه فالوورز لري دغه نوم به هیڅ دې به هیڅ حیثیت نه هغه ته فرهاد هغه به مراد فالوور سے ټول جامعون دي الله مې دې ما ته غیر کې زبې دوه خلک خيو پکتیاوال چې د ټیک ټاک مسکینان دي او غریبان دي ټول راوړې دلته پر موږ باندې تیرې دا کار دي نه منو پتاي بلاګي وګرځي د کی پی اف ماوین د ټول افغانستان باندې حکومت کړای تاسو لکه د امریکا رئیس جمهوریت کنه پکتیاوال صاحب نه منم ګوره څه یو دقیقه ما ولا ویلي وسم د شیرینه کنه د شیرینه شاهزاده به د انسان شیروانی ټوله پوسی چې هغه د شیرینه شاهزاده دغه یا وسره روان شي
یو منټ ماوین چپ ټول غلی دای به سبا ته رواني د سارګر په ټیک ټاک باندې به ویډیو وي د اوسې په ټیک ټاک باندې به د ما په ټیک ټاک باندې به او ټولو به ورسره لیکلي چې دغه د شیرین شهزاده ده بیا یې قبلې بس ما په بلاک لیست کې خدای دې وکړي چې به یې وس نه کې بلاک لیکن که په دغه ته قبلې خو سبا به لغه کزه بلاک کوم راتلونکي خوان به درته وایي که زما سره د واده ونه کړ درته وایي به چې تا خو دې سره هم واده کړی و شیرینه just imagine شیرینه just imagine like for a second like zara imagine ګوره د کوپارو ژبه مې یادي ما میړې او زه به د دې د سر څه سپږې بس اوسای ته باید ورته وایي چې دنه خزوان نشته اوسای ورته وایي اوسای ته ویل په دغه کور لره هو ته وایي اوسای وایي دا سدا کنه چې اوس زه غواړم چې ویده شم د لایف بندو وای دا خزي لکه بنگالیان دغه سي دی پیو بل باندې سخت خوا بدیزي ته وایي اوسای څه ته وایي دی ول تا ګوره اوسای نه عزت بچا یار میری چلو مبارکی راکړه کوئی میری لایف کو ریپورٹ نہیں کرے اوسای ټول مبارکي ورکړه یو تا پته ورکه مبارکي یو ته پته ټول مبارک نوی نظامونه بلای لا بنئ لیکن ماوین صاحب په امریکا کې ریپورٹ نسته شټ اپ چپ ہو جا ګوري ماوین صاحب تم په امریکا کې شیرینم په امریکا کې دا آلته به دی ومنه ما چې تر دې پرې ځان وروره سه او ویډیو ور سره جوړه کې قسم د پرب چې دا اوس مې حرکت کړی نه وي وس حرکت وکړه شیرینه اجازه ورکړه یا د زمان محمد یعقوب ته خیانت نکوم اغاز ما بالکل محمد یعقوب ته ولات وطن کې منه پخره کې پټی دو او اوس به بیا نه پټیږي قسم خدای نه محمد یعقوب چې دا محمد یعقوب قسم خدای نه پټی دو مو یوار ځاونه د ذکر ته ده ګرد به خوشای و آی وا خبره وکړه چې شیک صاحب کړي وای وا خبره چې داسې سپاغه نه تو شال ویډیو جوړ کړي هم رقم ته خولي سړی نه د ویډیو جوړ کړي شل کوله خدمات می د وطن ته وکړه آفرین شیرینه ته ایڈریس ورکړه چې ماوین درځي کنه درځي ماوین صاحب ته ایڈریس ورکړه قسم په لایف کې ایڈریس ورکا پزه دې څنګه پزه د پکیوال صاحب چروای لگی ہے شیرینه بتا تو دے یعنی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے تو بتا تو صحیح تو کبھی بھی میرے منہ سے اچھی بات نہیں سنے گا ڈونٹ وری میں تیری عزت نہیں بچاؤں گی ارے بتا تو دے قسم سے تجھ سے ابھی بھی خوبصورت ہے بتا دے اس کا منہ تو دے غوا کی لڑائی جیسا وای سید ته ویل ماوین صاحب څومره انسلټ یو زړه ته مې کمنټ وایل څه وایل څنګه دی علي هغه پر دونه سکولای دا چې دا ماوین صاحب دونه سکولای دا چې ماوین صاحب چې زه د قابل نه یم آفرین مو ته په سار سترګو قابلیت دو چار رقم ته وی نه راځه پېژنم چې دا وایي چې ماوین صاحب ډېر سکولای دا زه د قابل نه یم یار اس یو ریکارډ جوړای پکتیوال صاحب می پر ریکارډ سمړای په هغه څه نه یو مړو پکتیوال د پښتون د خلک پر اس ریکارډ جوړاو شیرینه قبول نه کوي یار شیرینه چې موږ خورته ویلې وای لکه سخیل ستاوري کنه इसने तुझे ढूंढना शुरू कर देना था पक्यावाल साहब ये मुबारक है रुकने मल मुबारक माविन से मुबारक कभी शरीने ये खुशी से मर ना जाए मुझे ऐसा ही लग रहा है उससे जो वरना वाये जो मुबारक शाह वो तो टुल लाइव के वाये तो है उसे बोल शेरीना नहीं माइंड करेगी तू उसको उसका दिल रखने के लिए बोल तू नहीं बोलेगी कसम से उसे मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी बोल नहीं تاسو څوک دا میوټ کې یا بلاک یاره دومره کسان خو بلاک نشو
دا ولې نه دی بلاک نه یم خبر ورته مبارک دي صدا ماوین ته ورته مبارک خبره ده چې نه ونه یو څه ورته आवाज مونږ راځي خبره ده خالي وای چې مبارک څه خبره ده د څه خبره ده چې مبارک وایم خالي ورته مبارک ماوین صاحب خالي وای چې مبارک نه یو خبره باندې زنه دا خزي د خزو د بنگالیانو هیڅ فرق نشته دا ډېر قوم پرست خلک دي هیڅ فرق نشته نه ته دومره خلک چې مبارک توال نه وای یو بنگالی وایز 15000 بنگالیان بدر باندې راټول شي دا د خزو د بنگالیانو او د میاشو د مچانو د ټولو یو رقم حساب اوس راځو په دا سرګر باندې دای بم خوشاله چې اوسې د په نوم نه اوسې د په نوم سوا استکه خلی کنه ما کار نه لاره وا ځان غم دي کو ځان ما ستا غم دی داغه غم اوس د په ماسو بخړه کړه زه نه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله کدي پالوم کوم ما پرېګدا ول موین سره لپاره موږ لاګیایو تخته وا بس کوم څه کې ګرځي سارګرا دغه لایف کې ملګری وای چې دا چانس لا سم ورکوا قسم په خدای چې به دغه لکه نستانه خو هغه سبا شانان لا شایسته دی تو جانان به چې پیغام سیر کی ما جانان خو به شایسته دی دا نه پیغام کا کار کې چې تو بیا جانان پیدا شو دا امین پیغام دې کا کار کې خو تر تا خو شایسته دی ولا شرط ته 3-4 زه حیرانه دي ته یم 3-4 خلاص ده زونه اوس دا شیرینه په دغه غونډ بند ځوان باندې ولی کبر کوي او پټای بلاګي وګرځي یاره سرګره نور څه کوي زه فکر کوم چې دا ډېر نه خرچ کوي کنه زه بس خوشاله یم موین صاحب واده وشو داسه خوشاله یم نه ته په دې خوشاله چې تا تم پیدا شوی نه ما ته نه پیدا شوی زه لرم کور کې مخزه ده موین صاحب ته خوشاله یم هغه واده پیدا شو او تا ته خوشاله یم او تاسو پیدا کوو تا ته به موږ غویر کتر اوس سم انسان وکړي یاره سارګر صاحب د موږ د تاسو لکه شي اخیره خراب وسو اخیرا تباہ شو یاره لکه خانو په خدای تباہ او برباد شو وس دغه غوا وس دغه ماوین باندې کبر کوي اوله کبر ما خدای شرم نه کبر شرم شیرینه صبر کا شیرینه ته لږ ذرا کیمرا ګلاو کا چې د تک تور طریقه کلاو کنه ورته خلاصه کده شو ورته کلاو خلاص چې د ټول وای په قران شیرینه ته کیمرا ورته خلاصه ک موین صاحب ما په پوسه وای یو د مخلاصه شیرینه یو د صبر چوپ کچا ویلی چې ماوین شایسته دغه دی یو لیکي او کچا ویلی چې شیرینه شایسته دغه دی دوه لیکي 800 کسان دي خلاص مودریټر بی اکټیو تاسو ټول اکټیو بشي چې څوک چې خلاصه ک وا کیمرا خلاصه ک تک تور طریقه ده پکتیوال صاحب یو خبره کوم 2 میلیون فالوورز دي 2 میلیون ازما 2000 دي کنه دومره ډیرم نه دي زه اوس ټیک ټاک مې جوړ کړل دا ټول دی وای چې څوک خسته دی یو 2 نمبر دی ورکی خلاصه کا کیمرا وصله ټول یو لیکي ولا کدي جنې وګاټی شیرینه خلاصه کا دا څو دی 2 دی تا 2 دي تبي اول نمبر ته خلاصه کا کیمرا خلاصه کا ما هم 2 لیکم مالکت وا مودریټر بی اکټیو تاسو ټول اکټیو بشي چې څوک یو لیکي نه ټول میوټ اچھا 2 لیکل دي خدای دا یو په خاورز نړاوي نه ټول یو لیکي مالم سماوین ولا ټول یو دا خلای غام جوړ کو دا خلای لکه چې پاسوت وکړو سرګره ولا ټول یو لیکي ماوینه غټلې دي فرهاده یو چې څوک بدول کی خدای دې په لاس شل کی خدای دې په ستر ګورم څوک بدول کی ټول ولکی
یا به بنګالیان دوه لیکي یا به ښځې دوه لیکي یا به ښځې دوه لیکي یا بنګالیان استا د ټول فالوور هم ویده ده ګوره د شیرین یا به ښځې دوه لیکي یا به بنګالیان دوه لیکي ګوره د شیرین زور ګوره شیرین زور ولا که موږ وینو ټول یو یو لیکي یو 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 په ته وګوره په سترګو ړنده شوې ګوره یو یو ډېر لیکي که دوه دوه زما جانان لایف شیر قربان دی یو یو نفر نه قربان دی یو یو ملګری چې څوک به دوه لیکي چې څوک به دوه لیکي خدای دې په لاسو شل کي یو ولیکي تباہ بربود کی دا بل وخت تمرا غوټه کې لیکل دي ته تاسو نه کوي یو لیکي کنه زما لایف ته وځي تاسو چپ کا اے دا دې لایف نه دا دې ما لایف د ټول یو یو لیکي یو یو هر چا لایف د وځي تاسو اے دې ما لایف یو یو دا چا چې دوه لیکل دي پکتیوال صاحب ټول دوه لیکي نه دا ټول مینواله ویدا دا څه حال د تو ګره دا ټول بیا دا صفه خوشاله کوي وای مړ نسینه نشبه یو 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 ماوینه ودی ګټاله مبارک دي فرهاد ودی ګټاله وامه ګټاله ودی ګټاله واچ په زور دی و ګټاله په ټو دی و ګټاله نا وامه ګټاله ولا شیرینه ته قرآن وای چې وس فرمایانه نشه شیرینه دې په زما پیزه نه هغه درته تا دې قرآن وای چې اوس بنه را مې انېږي پرب قسم کوم انسم چې سلمان خان سه خو قبر کې خدای دې په داسه وړه په داسه شیرینه خدای دې په داسه وړه شه سارګر ته خپل خبرې وکړه پرېږده دا خبرې خدای دې ته وای چې په شملو ګری وړه خپل غم دی وکړه ځان غم کوه د سارګر غم مه کوه سارګر دماغ ورور لري نو پرابلم زه خو نه غږېږم دلته ویډیوګانې کو ثبوت بیا چې دا سارګر ریخ سړی دی بله خورجان مینوال ټول خورجانې دستا مینوال دا ټول ویده دا کسه ده هغه ټایمینګ خانه دا ټول یو یو ټول یو خو یو هغه ټوله د ساتیرۍ دپاره د ده زړه خوشحاله بیا خیر د پرېږدې تاسو ټول یو لیکي چې د دې زړه خوشحال بشي ټوله یو ولیکئ و د ځان یو دوه دانې یو ولیکم بې دغه یم یو لیکلي دي ته دغه احسان په موږ مه باروه نه دغه ماشوم زړه خوشحاله سي ټول فرهاد ماوین صاحب ګوره ګزاره به کوې داسې نه یي چې توت ته ورته وخېځې جړکۍ ته به لاس نه اچوې دا ملا یعقوب خبره کوي کدا ملا یعقوب مې بیا د تډی ته نکړو په داسې کام واقع بیا ته وایي څه ده جار تر نامه سم لا یعقوب خون میږي خود ته دا خدای وایي بیا به زم څه مړ کې څه شي بیا به ځان ورپسې مړ کې څه وایي پکتیوال صاحب ترجمه پلیز بیا به ځان ورپسې زه هغه مړ کړم بیا به ته ځان پسې مړ کې ولې مړ کړم زه هېڅ وخت ځان چا پسې نه مړ کړم پکتیوال صاحب ته کیمره خلاص کړه ما سکه ما خو درته ویلو زه خو اوله خبره خو دا ده چې زه واده لرم بله خبره دا ده چې زه د تا غوندې غوا چې په دا ټول افغانستان کې یو څه پاته شي د یو څو دقیقې خندا دپاره وایي ته کیمره خلاص ما خو تا ته اوپن چیلنج درکړی اوس یې راسه ګیم ولګوه پکتیوال صاحب چې خلاص نه کې کمره بیا به یې غام خلاصوي بیا به خلاصوي ته به هم خلاصوي راسه دا اوس په دغه 2 بجې د شپې کې زه تا ته چیلنج درکوم که تا وګټه سعید ته کمره خلاصه کړه بیا شه خلاصه کړه کیمره خلاصه کړه راځه کیمره نه ولې خلاصه کړم کیمره څنګه خلاصوي ګیم پکتیوال ته ولې وایي نو دا خو ګیم نه دی ګیم ته راسه په ګیم کې کیمره خلاصوم په ګیم کې ته خالي ګیفټو ته کمره خلاصوي دغه ګیم د سیدادا پکتیوال خو د ګیفټو سیستم په بند کړی دی وینې د دماغ ولې په زیرو ولاړ د ما ته څوک ګیفټ نشي کولی خوږو نیسه لیونی
ما د گیفټو هغه سیستم په بند کړای، ما ته سو گیفت نشي کولای. نو چاته گیفت کو کې ساده گیفټو سیستم بند کړي دلته در سره کوم وې ماوین صاحب نه خو داسې موبایل ماوین صاحب نه خو داسې موبایل لرازه वो ये है तुम्हारी गंगा का गंगा राम बलुजरा